کوی د رښتیا او د دروغو په منځ کې دا څلور ګوتې فرق ته غوږې چې واوري دا دروغ یا سترګې چې وویني رښتیا نو د رښتیاو خبره ده. هلکه تاسو فکر ته خیال کړئ چې سهار له روژئ نو دا لوی ځان لړخه کوي. موسم ښه ده، سړیا ورځې لنډې دي، داسې هغسې دا واړه ورته خوشحالېږي. یو ورځ داسې ګپ شپ کې خبره د روژې وشوه نو یو وایي ما د وړوکوالي نه ټولې نیسلي دي، یو پکې ما به ګډې وډې نیسلې، ما نه پکې تپوس شو خو یو غږ ونه کړ نو ما هغه ته وایم تا جوړ یو نه و نیسلې د وړوکوالي وخت کې. وی ما نیسلې وه، مرګ مې پکې لیدلی خو تا ته خبره کولو اخبار له ورکولو نو مې زه خو یاره نوم نالم نو ما ته خو مور وایي چې هلکه خوده مله امپوم دی کپړې بدلې که جومات ته مونځ له ورشه سبا د روژې اوازه ده نو ستا جیته ځان وښایي چې زه به روژه نیسم که نه. نو ډېر زیات خوشحاله شو. وایي چې جومات ته رالم مونځ مې وکړو، هغه ته مې خبره وکړه چې خلک ووته نو ما ته یې چې تره خو چت کړه نو ما ورته لاس اوچت کړ. وی راته یې چې زه یو نیسه یو خوره. وی رالم مور ته مې وایي چې بیبي اډرې د یوې وکړو خو زه به ټولې نیسم. نو هغې راته په جواب کې وایي چې وایي بچی مونږ به خوشحالېږو نه دا ثواب به زمونږ کېږي. نو پلار مې لاړ یاره د ګوپیانو ورځ یې کیمې راړه یو غټ ګوپي نو ماښام نه مې هم ځان ټیټ موړ کړه چې بیبي دې چاته اوده پاتې نه شي که نه پخوا به دا خلک اوده پاتې کېده. نو یاره چې اوده شوم پېشمني مالې پاسولم نو غوړه چای راته کېښودې ما ورته وایي چې بیبي هغه ګوپي نشته وي چې شته وي هغې کې راته تبې وکړه دوه درې پراټې مې هغې سره وخوړې. ډوډۍ چې زیاته کړي دا لوی کړي یا که واړه دا جوټه غوندې کړي ووایي نو بانک ته لږ غوندې ټایم وایي ما جوټه وولی ما راته وایي چې اوده کېږه ما بچې اوبه وڅښه هسې نه چې سهار له تږی شي نو د روژې هغه وخت هم را باندې راغی ورېږدېدم خوب رانه وتښتېد. وی مخې ته یې راله جامې ښه چې څنګه بانک چالو شو پخوا به خلکو بانک کې اوبه څښل نو یاره ناتوګله جام مې خولې ته ونیسه خړته ټول مې اوس کوي تاسو ته پته ده چې د اوبو د ګوپي هم خپله کې نه لګي. نو ما وایي چې راشه د کېږه سله خو مونځ له ورشه نو چې سریکه راشي نو ځان کلک کم ما قسم درته خورم که ما ته پته وه چې بادو سره یعنې روژه خرابېږي که نه. وی او 10 چردام مې کوي خېټه کې مې چلا جوړه شوه زړه ته اړمه شوه زړه کې وایم چې دا روژه خو ډېره ګرانه ده. هغې د سهار کې راتونه هم اوږده وي چې ړومبی کې رات استاد جي خلاصونه زما مازغو کار چک دی. وی چې دویم رکعت وشو نو ځان له مې په مخ لاس راښ کړه خپلې سپلای مې راواغېستې خپلې سپلای مې اړولې په خپو دي کور ته راځم. وی چې رالم مور بې د پېشمني لوښي اینځل وی ما ورته وایي چې واوره بېبې دا روژه مې د خدای پاک تېره کړي که بیا دې ما ته د روژې ووایي زه به دې کور ته نه راځم. وایي بچې دا خو لا سور سهار دی لاډوان نه دی ختلی ته بیا نه په روژه مې څه کار نشته زړه ته مې چلی اړمه باد ګیس جوړ شي که نه او هغه نه خارجوله. نو هغې راته په جواب کې دا د ده دپاره ښه کېده دا خبره. هغې راته په جواب کې چې وایي بچې دا روژه د خدای پاک تېره که نو نن به دله سپېرکای راوغواړم څپا به یې کړم چې په مړه خېټه تلی اچوې نو باد به د کولاو چلېږي. ما ورته وایي چې خیر ده که باد چلېږي او که نه. وی د پچوالي را باندې مات وی د کوڅې دروازې ته شوم د بانک مالنه ډکوم هوا مې را پرېښود. وی په لاره ځم هوا په یو ساه وځي وی د اوښ څه پوس کوي. وی چې شل 25 قدمه لرم وی ما چې په ژوند کې د دومره اوږده پوسکای نه دا خو زما خیال له ښکلې میاشته جوړ ساره نه په کونه نو ډاډې ته د ګډال دیوالو هغې له مې شا ورکړه ځان ته مې د شهادت کلمه ووي هغه چپ شوه ماما مې دا تا پکې بلکل یاره مرګ لیدې. غزل به پسې ووایه لیلا ښه شپه چې امیش په د خپله شنه په سر نه اوسې وینم د ځای نه در په در نه څوک کړي پخه واده د یارۍ ماته
کته کینی کته بام عمر وی برنا د نړز غونتی چې تلی تا تا شاوی